بدون له مبینه څنګه په ترکمنستان کې د طالبانو ستر نندارتون شروع شو. ویډیو وګورئ. مبین هم غوښتل همدې نندارتون کې ګډون وکړي. هغه ټول شرایط پوره کړي وو، خو د 320 کسانو څخه یوازې د هغه ویزه رد کړل شوه او نندارتون کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. له هغه څخه وروسته مبین یاده پیښه په ټویټر ولیکله او فریاد یې وکړ. اوس د نندارتون په اړه تازه خبر دا دی چې د طالبانو صنعت او تجارت وزیر نورالدین عزیزي د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې نن افغان ترکمن لوی نندارتون پرانیست. طالبان په خپل اعلامیه کې وایي د نندارتون پرانیستي مراسمو کې د دوړو هیوادونو د مسؤلینو او خصوصي سکتور ترڅنګ د 40 هیوادونو استازو هم ګډون کړی وو. د نندارتون د پرانیستي مراسمو کې د طالبانو د صنعت او تجارت وزیر نورالدین عزیزي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي عزیزي بهرنی پانګوال افغانستان ته د پانګونې لپاره وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګوالو ته ښه شرایط برابر شوي دي. نوموړي له ترکمن چارواکو هم وغوښتل چې د ترکمنستان د ارقدان ښارګوټي د دویمې برخې جوړولو کې د افغانستان له اوسپنې ګران بیه ډبرو رنګ او نورو توکو کار واخلي. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د نندارتون ته د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردیمحمدوف هم ورغلی وو. د دوی په خبره دا لومړی ځل دی چې نوموړی ترکمنستان ته یو بهرني نندارتون ته ځي. طالبان په خپل اعلامیه کې د ښاغلي محمدوف په حواله وایي چې له افغانستان سره د خپلمنځي همکارۍ د زیاتوالي لپاره یې خپلو چارواکو ته په مختلفو اقتصادي، ترانزیتي او تجارتي برخو کې د پرلهپسې ناستو سپارښتنه وکړه. طالبانو په افغان ترکمن لوی نندارتون کې د افغانستان د سوداګرو توکي نندارې ته وړاندې کړي دي، خو دې ډلې دا نه دي ویلي چې دغه نندارتون به څو ورځې روان وي.